څومره د افسوس ځای دی. تازه د کابل پر سپېڅلې خاوره د پنجاب ککړ بیرغ ورپول سو. د ملي بیرغ په سر خلک وژل کیږي، خو په پنجابي بیرغ د پاکستان د ورځې لمانځنه ترسره کیږي. دا چې څنګه بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د کابل سپېڅلې غیږ کې د پنجاب بیرغ ورپول سو او ورځ یې ولمانځل سوه. پاکستان د طالبانو په موجودیت کې د آرام ساه اخلي او اوس چې هر څه کوي نو زړه یې. اوس تازه د پاکستان سفارت ویلي چې دوی د پاکستان ورځ چې د مارچ 23 نیټه کیږي لمانځلې او د پاکستان بیرغ یې هم رپولی دی. د کمزوري وروستی حد ښکاري چې طالبان د کابل پر پاک ځیګر یو ناپاک بیرغ رپوي. د پاکستان له پیدایشته تر اوسه به داسې نه وي سوي چې پاکستانیان دي دومره په جګه غاړه او فاتحانه ډول سره خپل بیرغ ورپوي، غرور دی وکړي او خپل ورځ دی ولمانځي. همداسې وسول. د تور پنجاب سفیر منصور خان نن په پوره افتخار سره پر ټویټر ولیکل چې د مارچ 23 د پاکستان ملي ورځ مو په کابل کې ولمانځله. په دې انځورونو کې داسې ښکاري چې په افغاني نظامي درشیو کې څو کسان د منصور خان احترام او چاپلوسي کوي. تاریخ به هر څه ولیکي چې د طالبانو واکمنۍ کې آن افغانان دومره ذلیل سول چې د یوه پنجابي سلامي یې وکړه او د پاکستان بیرغ یې د کابل پر سپېڅلې سینه رپاند که. آیا دا د طالب د زوال او پایمال نښې نه دي؟ آیا طالبانو رښتیا هم له پنجابه د خپلواکۍ ټیکټ نه دی اخیستی؟ داسې بریښي چې د هیڅ طالب مشر مخالفت به څرګند نه سي. په دې کار هیڅ واقعي افغان خوښ نه دی او نن به د خجالت احساس تر سترګو کوي. طالبانو پر خپل ځان شاهدي ورکړه چې خپلواک نه دي، د خپل وطن واک نه لري او د پنجاب د بیرغ رپولو مخه نسي نیولی. دوی چې وایي موږ ټوله نړۍ په ګونډو کړه، نو بیا ولې یوازې یوه هیواد ته په ګونډو دي؟ کابل نن پر خپل واکمن د شرم احساس وکړ او ټیټ یې وکتل. کابل د پنجاب له بیرغ څخه نفرت لري. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دغه ناوړه عمل په اړه څه نظر لري؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.